ماسپښین مهال له کلي نه بهر پر هغه ډګر چې د شپې مهال د کلي خلکو د قسطلې پر سرتیریو د حملې تیاري پکې نیوله یوه بله لوبه روانه وه. د قسطلې 200 تنه پوځیان د کلي د نارینه او ښځو تر یوې ډلې را چارپیر ولاړ وو. د یوه سالار په امر یې 10 تنه نارینه او 9 تنه ښځې له دې ډلې نه بیل کړي وو او د یوه کور دیوال ته یې درولي وو. له دوی نه کوم 15-20 ګامه لرې د قسطلې غیشي ویشتونکي په یوه کتار کې ولاړ وو او د دوی مخې ته څو تنه سپاره نیزې سنبال کړې ښي او کیڼ لوري ته ولاړ وو. یوه تن چې له جامو نه د یحیی د پولیسو مشر ښکارېدو راوړاندې شو او په لوړ غږ یې یو فرمان واوراوه. تاسو ته د قسطلې د عادل واکمن امیر یحیی القادر پر خلاف د پاڅون او د تلیتلې د زړورو سرتیریو د وژنې په ګناه د مرګ سزا درکول کیږي. د قسطلې د سرتیریو یوه سالار آس وځغلاوه او غیشو ویشتونکو ته نږدې شو او د هغه په امر غیشو ویشتونکو غیشي په لندو کې کېښودل. نور د کلي خلکو د خپل پای په اړه څه شک نه درلود. ځینو ښځو مخونه پر څپړو وهل او ژړل یې. د قسطلې سرتیریو هغوی پر نیزو ویرول او هڅه یې کوله چې خولې یې ور چوپې کړي. د قسطلې سالار غیشي ویشتونکو ته د نښې نیولو حکم وکړ. ناڅاپه یوه نجلۍ د خلکو له منځه راووتله او په خاطر دې چې چا یې مخه نیولې وای په منډه دیوال ته نږدې ورغله او له یوه ځوان سره تر غاړې وته. 2 تنو سرتیریو هغه تر مټ ونیوه او هڅه یې وکړه چې راکش یې کړي خو سالار غږ پرې وکړ. دا هم همالته پرېږده. د نجلۍ چیغې ناڅاپه چوپې شوې او هغې ځوان تر مټ ونیو او په کتار کې ودرېده. د سالار په حکم غیشو ویشتونکو بیا لیندې برابرې کړې خو ناڅاپه د باغ له لوري د غیشو باران راغی او د قسطلې تر نیمایي زیات غیشي ویشتونکي ټپیان شول او را پرېوتل. یو غیشی د هغه سالار پر پوښتۍ ونښت او د هغه سر یوه لوري ته ځوړند شو. د غیشو بل باران راغی. د قسطلې 15-20 تنه نور را پرېوتل. له دې سره د تلیتلې د ازادۍ جنګیالي د باغ له دیوال نه ډګر ته راواوښتل او هغوی په تورو او نیزو د قسطلې پر پوځیانو برید پیل کړ. ناڅاپه د تشلاسو نارینهو او ښځو په رګونو کې وینه په غورځنګ شوه او هغوی هم د قسطلې له سرتیریو سره لاس او ګریوان شول. احمد بن عبدالمنعم چیغې کړې: ټولې کوڅې وتړئ، د دې لیوانو نه یو هم ژوندی ونه وځي. په لږ وخت کې دننه د میدان په هره ګوښه کې د قسطلې د سرتیریو مړي تیت او پرک پرېوتل. د خپلواکۍ غازیانو له 15-20 تنو پرته چې پر یوه کوڅه یې حمله وروړه او ژوندي وتښتېدل نور چاته د تېښتې لار ور نه کړه. لږ ځنډ وروسته چې احمد د ښار په لور مخه کړه نو پر 300 تنو غازیانو سربیره د کلي 2,500 کسان هم ورسره ملګري وو چې په هغوی کې ځینو د قسطلې د پوځ وسلې ورسره اخیستې وې او ځینو یې له خپلو کورونو تورې، تبرونه، لرونه او چاړې ورسره راوړې وې. احمد چې پراخه سړک ته راورسېد طاهرې ته یې وکتل. د هغې په لاس کې یوه په وینو ککړه توره وه. احمد ورته وویل: طاهرې، ته نور خپل کور ته ولاړه شه. هغې ځواب ورکړ: نه، د تلیتلې پر ماڼۍ د ازادۍ د بیرغ له رپولو پرته نه راستنېږم. د ښار ته دروازو چې رسېدل نو له شاوخوا نه 15,000 تنه ورسره ملګري شوي وو. په دې موده کې د خپلې خوښې د مجاهدینو بلې ډلې د ښار خلک چمتو کړي وو. له بهر نه د حمله راوړونکو د خبر له اورېدو سره د قسطلې د پوځ یوه ډله د دروازې د ساتنې لپاره ورسېده خو د ښار خلکو هغوی ووژل او دروازه یې پرانیسته. د تلیتلې اولس له خپلو کورونو، جوماتونو او مدرسو نه راووتل او له مجاهدینو سره یو ځای شول. د یحیی پوځ او د پولیسو ځینې ډلې هم له ازادي غوښتونکو سره ملګري شوي وو او هغوی د مجاهدینو له ورسېدو مخکې د جیلونو دروازې پرانیستلې. د قسطلې پوځیانو په مختلفو پوستو او چوکیو کې ماته وخوړه او د یحیی ماڼۍ ته یې پناه یوړه. له لمر لوېدو څخه لږ مخکې کوم 10,000 تنو د یحیی پر ماڼۍ یرغل کاوه.
اوس ډېر راپارېدلیو او نامنظمو خلکو کوم لارښود نه درلود. هر یوه تر بل د اوچتو چیغو هڅه کوله. د ماڼۍ ساتونکو د خلکو د لرې ایسارولو لپاره غیشي اورول. ناڅاپه د غیشو باران تم شو او خلکو په دروازه یرغل وروړ. دوی د دروازې ماتولو هڅه کوله چې یو ناتوانه بوډا ورغی او چیغې یې کړې: تاسو ټول ناپوهان یاست. هغوی پر بله دروازه ووتل او وتښتېدل. تاسو ټول لیونیان یئ. یحیی وتلی دی. په دې هنګامه کې چې دغه غږ د چا تر غوږو پورې ورسېد، هغوی په چیغو نورو ته دغه خبره ورسوله. خلکو ډلې ډلې بلې دروازې ته مخه کړه. هغه دروازه پرانیستې وه او یحیی د قسطلې له څو تنو پوځیانو سره تښتېدلی و. لږ ځنډ وروسته خلک ماڼۍ ته ننوتل او د خوښیو نارې یې وهلې. چا په لوړ غږ وویل: د غرناطې مجاهد چیرته دی؟ له دې سره جوخت د ماڼۍ له هر ګوټ نه دغه غږ راپورته شو چې د غرناطې مجاهد چیرته دی. د غرناطې مجاهد له ماڼۍ نه بهر ولاړ و او خپلې شونډې یې ژولې. هغه په بري دومره خوښ نه و لکه د یحیی پر تېښته چې خفه و. طاهره له ماڼۍ نه بهر ته راووتله او احمد ته نږدې ورغله او ویې ویل: پلارجان مې د سترګو نه شو. عبدالواحد ستا په لټه کې و. ډېر کسان ستا د لیدو لیوال دي. احمد په ستړې لهجه ورته وویل: سبا به ورسره ووینم. طاهرې ورته وویل: ته به ډېر ستومانه شوی وې. راځه چې کور ته ځو. پلارجان مې هم ښایي کور ته تللی وي. احمد وویل: که ته د خپلو کلیوالو سره کور ته تلای شې نو زه به دلته په شاوخوا کې کوم سرای ته ولاړ شم. د سهار له لمانځه نه وروسته به زه هلته ځان در ورسوم. طاهرې وویل: ته پر یوه ویجاړ شوي کور سرای غوره مه بوله. راځه. په ښار کې یو نوی ژوند په غورځنګ و. د ماڼۍ له نیولو نه وروسته ډېر خلک چې د یحیی د حکومت له ظلمونو نه ټپي وو بیرته ښار ته ستانه شوي وو. هغوی د یحیی د حکومت بدنام چارواکي له کورونو نه په راکښلو رایستل. څو تنو د یحیی یو وزیر نیولی و. هغه یې پر خره سپور کړ او پر ښار یې ګرځاوه. په یوه څلورلارې کې یوه شاعر دا سندره ویله: تقدیر د ظالمانو له لاسه توره واخیستله، اوس به موږ له هغوی نه یو یو بدل اخلو. څو تنه ځوانان پر هغو راټول وو. له څلورلارې څو ګامه چې وړاندې ولاړل، طاهرې وویل: اوس به هغوی د مظلومانو د هر څاڅکي وینو او اوښکو حساب ورکوي. احمد وویل: انقلاب ډېر وخت له مظلومانو څخه ظالمان جوړوي. هغه انقلاب چې ولس ته د کساد توره ورکوي د قومونو ژوند ته ډېر خطرناک وي. زه خدای ته دعا کوم چې د طلیتلې خپلواکۍ غوښتونکي د ظلم د ماڼۍ پر کنډورونو د عدل او بربادۍ ودانۍ جوړولو پر ځای د ظلم کومه بله ماڼۍ جوړه نه کړي. دوی چې د کلي جومات ته نږدې شول د خلکو یوه ډله یې ولیدله. هغوی ورته وویل چې شهیدان یې خاورو ته وسپارل او ترې راغلل. طاهرې د خپل پلار په باب ترې وپوښتل. په هغوی کې د دوی د کوڅې یوه تن ورته وویل: د ماښام لمانځه په وخت زموږ د کلي یو تن چې د شیخ ابو یعقوب نه څو ورځې وروسته بندي و د سختې تبې په حال کې خپل کور ته راغی. هغه دا احوال راوړ چې ما شیخ ابو یعقوب په جیل کې نه دی لیدلی. کیدای شي د ځینو اعتباري مشرانو په څیر یې دی هم کوټه قلفي کړی وي. هغه دا هم وویل چې نن کله حمله کوونکو د جیل دروازه پرانیسته، د کلي نورو بندیانو هغه ډیر ولټاوه خو ویې نه موند. ځینې بندیان یې له تلیتلې نه بهر کوم بل جیل ته لیږدولي دي. کیدای شي دی هم په هغوی کې وي. دا هم امکان لري چې په همدې جیل کې به و او له ګڼې ګوڼې سره به ملګری شوی وي او د کلي نورو بندیانو به نه وي لیدلی. د کلي جومات ته چې نږدې شول، احمد طاهرې ته وویل: ته ولاړه شه، زه به لمونځ ادا کړم او در به شم. احمد اودس وکړ او جومات ته ننوت. هلته هماغه کمزوری بوډا ناست و چې تېره شپه یې لیدلی و. هغه راجګ شو او احمد ته یې غېږ ورکړه. ورته ویې ویل: زویه، پرون مې ستا په تندي کې د رڼا یوه وړانګه لیدلې وه.
او نن په تلی تله کې د رڼاګانو سیلاب وینم. پرون ته ماته یو نااشنا وې او نن مې د قوم یو مرستندوی یې. ما فکر کاوه چې د غرناطې مجاهد له تا پرته بل څوک نشي کیدای. احمد په مسکا ورته وویل نو ته تر اوسه له سینده پورې غاړې ته خپل کلي ته نه یې تللی؟ بوډا وویل پرون چې زه له دې ځایه تېرېدم نو د ماښام د لمانځه پر وخت هم دغه جومات شاړ و. ما اذان وکړ بیا هم څوک لمانځه ته را نغلل. یو وخت به ابو یعقوب دلته لمونځ ورکاوه نو جومات به تر دروازې پورې ډک و. ما له ځانه سره ژمنه وکړه چې تر څو پورې دغه جومات هماغسې ډک نشي زه به خپل کور ته ستون نشم. چې ته راغلې زړه ته مې دوه ډوله خیالونه راغلل. کله به مې په خیال کې راتېره شوه چې ته د حکومت جاسوس یې او ما کوم خطرناک سړی ګڼې او غواړې چې بندي مې کړې. خو چې ستا مخ ته به مې کتل نو شکونه به مې لرې شول. همدغه سبب و چې تا ته مې له ډېر زړه نازړهتوب وروسته د شیخ ابو یعقوب د کور نښه درکړه. نو تا ته معلومه وه چې ابو یعقوب نیول شوی او زوی شهید شوی دی؟ ما ته هر څه معلوم و، خو ما چې ته یو نابلد بللې دا راته مناسبه نه ښکارېده چې درته ویې وایم. احمد وویل نو نن چې په تلی تله کې څه وشول په دې کې ستا برخه تر ټولو ډېره ده. که تا راته ویلي وای چې د ابو یعقوب په کور کې له یوې نجلۍ پرته نور څوک نشته نو ښایي شپه به مې همدلته تېره کړې وای. بیا ښایي دغه پاڅون دومره زر نه وای شوی او بیا به تا هم ډېرې نورې ورځې هم د لمونځ کوونکو انتظار کاوه. احمد چې له لمانځه نه وزګار شو کوڅې ته ننوت. د ابو یعقوب د کور دروازه پرانیستې وه او طاهرې له څو تنو ښځو سره خبرې کولې. احمد چې ټک ټک وکړ نو یوه عمر خوړلې ښځه راووته او دی یې بلې خونې ته بوتلو. هغې ورته وویل ته دلته مهرباني وکړه زه ډوډۍ درته راوړم. احمد له هغې پوښتنه وکړه شیخ ابو یعقوب نه دی راغلی؟ نه. لږ ځنډ وروسته احمد ډوډۍ خوړله چې د کوڅې ډېر خلک پر خونه کې راټول شول. له ستومانۍ او بېخوبۍ نه د احمد وضع خرابه وه، خو هر هلک بوډا او ځوان له ده سره د خپلې مینې څرګندولو ته لیوال و. بالاخره یو بوډا راجګ شو او نورو کسانو ته یې وویل نور دی پرېږدئ چې ویده شي، ډېر ستړی شوی دی. چې هغوی رخصت شول احمد پر غالۍ پرېوت. طاهرې په بله خونه کې ده ته بستره وغوړوله او بیا یې له دروازې نه سر ور لرې کړ. ورته ویې ویل جګ شه ما دې بستره غوړولې ده. احمد څه ځواب ورنه کړ. طاهره د اندېښنې په حال کې ولاړه وه چې عمر خوړلې ښځې لوښي راپورته کړل. ویې ویل دی خو همدلته ویده شوی دی. طاهرې وویل راویې پاڅوه ورته ووایه چې پر خپله بستره ویده شه. ښځې احمد تر مټ ونیو او ویې خوځاوه. د راویښولو هڅه یې وکړه خو هغه پر اړخ واوښت او وبوږنېده. ورور جانه مورې حسن منع کړی ځوروي مې. طاهرې وویل پرېږده د یو سپاهي خوب مه خرابوه. خدمتګارې لوښي ورسره یوړل او ولاړه. طاهره څو شېبې هلته ولاړه وه. ورور جان، مور، حسن. خدای خبر ولې د دې په غوږونو کې دغو نومونو ازانګې کولې. دغه ځوان یوه ورځ مخکې د یوه نااشنا په توګه دلته راغی او یوازې یوه ورځ وروسته طاهرې داسې احساسوله چې دې ته هغه کسان هم پردي نه دي چې ده د خوب په حالت کې غږ ورته کاوه. د هغوی خیالي تصویرونه یې د ذهن پر پرده راتلل. دا بلې خونې ته ولاړه او له بسترې نه یې یو څادر راواخیست، پر احمد یې وغوړاوه او بیا د پاسني پوړ یوې خونې ته ولاړه. ورځ شوه او احمد له خوبه راویښ شو.
لمر ښه لوړ راغلی و او د خونې له پرانیستې دروازې او کړکیو نه رڼا خونې ته ورغلې وه. یو عمر خوړلی خو د مضبوطو مټو خاوند ده ته نږدې پر کرسۍ ناست و. احمد پریشانه شو او را کښېناست. عمر خوړلي سړي وموسکل او ویې ویل زما په خیال به د نور خوب پوره وي. احمد پښیمانه غوندې وویل زما په خیال لکه چې ډېر ویده شوی وم. بوډا ورته وویل زه ابو یعقوب یم. احمد وارخطا غوندې راجګ شو. ابو یعقوب جګ شو او ده ته یې لاس ورکړ او بیا یې ځان ته نږدې پر بله کرسۍ کښېناوه. احمد ترې وپوښتل ته دلته څه وخت راورسېدلې؟ زه د شپې په وروستیو کې راورسېدم. ډېر ځنډ ده وکړ. ابو یعقوب وویل تر نیمې شپې خو په شاهي ماڼۍ کې د قیامت هنګامې وې. تر هغو وروسته چې کله خلکو د خپلو کورونو مخه ونیوله نو څو هوښیارانو ته دا موقع په لاس ورغله چې په یوه ګوښه کې کښیني او د راتلونکي په اړه فکر وکړي. احمد ترې وپوښتل ته د ښار په جیل کې وې؟ ابو یعقوب ځواب ورکړ هوکې، زه له 5 تنو نورو سره د جیل په یوه تاکاوۍ کې بندي وم. د جیل له دروازې پرانیستلو وروسته د چا موږ ته پام نه شو. له لمر لوېدو وروسته موږ هڅه کوله چې د خپلې خونې دروازه ماته کړو چې زموږ د ډلې د یوه بندي یو خپلوان د ده په لټون هلته راورسېد. که نه ښایي تر 1-2 ورځو نور هم هلته پاتې وای. احمد وویل زما نوم احمد دی. ابو یعقوب وویل زه ستا په اړه تر دې ډېر خبر یم. طاهرې ما ته ډېر څه ویلي دي. احمد وپوښتل د یحیی څه درک ولګېد؟ هغه وتلی دی او زموږ باور دی چې هغه به د الفانسو په مرسته بیا راځي. د الفانسو پوځ زموږ له سرحد نه 3-4 پړاوه لرې په یوه کلا کې اړولي دي. موږ له یوه وړوکي مصیبت نه ځانونه ژغورلي دي. لوی مصیبت را روان دی. د شپې موږ کومه پریکړه ونه کړای شوه. د یوې ډلې رایه دا ده چې موږ باید د اولس پر ځواک اعتماد وکړو. خو بله ډله دا نظر لري چې یوازې د تلیتلي اولس د الفانسو مقابله نشي کولای. ځکه خو باید د بطلیوس له حاکم عمر المتوکل نه مرسته وغواړو. زموږ زیاتره علماو له نیول کېدو مخکې له عمر المتوکل سره خبرې کړې وې. ستا رایه څه ده؟ زه له هغو خلکو سره په یوه نظر یم چې د عمر المتوکل د اطاعت له منلو سره مخالف دي. خو زه نه پوهیږم چې زما نظر به څوک ومني. پرون مې دا ولیدل چې د عمر المتوکل د پلویانو پله ډیره درنه ده. که الفانسو سمدستي یرغل راوړ نو عام اولس به د عمر المتوکل مرستې ته لبیک ووایي. احمد وویل نو د دې مطلب دا دی چې د تلیتلي اولس به هماغه غلطي تکرار کړي چې یو وخت د قرطبي اولس وکړه. ابو یعقوب ځواب ورکړ ته ډاډه اوسه، له عمر المتوکل سره به زموږ شرطونه ډیر سخت وي. هسې هم هغه له معتمد سره ډیر توپیر لري. د هغه ستره ښېګڼه دا ده چې الفانسو ته باج نه ورکوي. پر دې سربیره د یوه واکمن په توګه هم د شرعي حدودو پابند دی. اوس به تر لږ ځنډه په شاهي ماڼۍ کې د ښار د مشرانو غونډه وي. ته هم زما سره تلو ته تیار شه. لږ ځنډ وروسته ابو یعقوب او احمد د ښار مخه ونیوله. درنو دوستانو، زموږ د نن شپې ناول هم دومره و. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او د دې ناول په نورو برخو کې هم را سره ملتیا وکړئ. تر بیا پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. هر چیرته چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.